زمونږ یو ورور سوال کړی و چې یاره دا پستا که څوک خوړی شي او څوک یې خوري نو دې سره شوګر یا بلډ پریشر خو نه زیاتیږي. د شوګر یا د بلډ پریشر مریضان د دې استعمال کولی شي یا نشي کولی؟ بالکل جناب، د شوګر او بلډ پریشر دواړه مریضان چې کم دی د پستې استعمال کولی شي. خو که تاسو وګورئ پستا دوه قسمه ذایقو کې راځي، یو بالکل سالټ فری وي چې کوم نمکین نه وي، او یو چې کوم دی نو سالټډ وي هغه نمکین وي. نو د بلډ پریشر چې کوم مریضان دي هغې دې د نمکینه پستا بالکل نه استعمالي، بلکې نارمل پستا دې استعمالوي، نو هغې سره د دې بلډ پریشر به بالکل نه زیاتیږي. او نور باقي چې کوم دی نو د شوګر یا بلډ پریشر یقینا دا پستا چې کوم ده د دې ډېر پازیټیو اثر دی زمونږ په چربي کمولو کې، یعنی زمونږ لیپید پروفایل کنټرول کولو کې دا پستا دا انتهایی زبردست کار کوي. خو که تاسو بلډ پریشر نو تاسو چرته هم دا سالټډ یعنی نمکینه پستا مه خورئ. نارمل چې کوم پستا ده د هغې استعمال د شوګر، بلډ پریشر، زړه، ګردې، جگر دا ټول مریضان کولی شي.